السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه. ډیره مننه. ورور نوم مو راواخلئ، څوک یاست؟ نوم مې بسم الله همدرد ده. بسم الله همدرد. بسم الله همدرد صاحب، ستاسو په اړه موږ یو څه واورېدل چې ډیر تعلیم یې کړی دی او په مختلفو اداراتو کې هم پاتې شوی دی. که وضاحت ورکړي لیدونکو ته ډیر بخښي. تعلیم خو له سره زه په دې اند یم چې انسان باید تعلیم وکړي، کار څومره سختي. ما خپل هم تعلیم په سختو یې کړی ده. یعنی که درته ووایم د 4 کالو پوهنتون مې د اقتصادي مشکلاتو لس په 8 کالو کې خلاص کړی، او تعلیم مې دې لپاره نه ده کړی چې زه دندې واخلم. له لومړي سره زما په فکر کې دا نه دی چې انسان باید تعلیم د دندې لپاره وکړي، او بیا ما اقتصاد ویلی. څوک چې اقتصاد وي هغه باید داسې یو کار وکړي چې نورو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. نو پاتې شوه کار یو دوه ځایه ما دندې کړي دي، هغه مې په نظر کړي دي. دنده ما ته خوند نه راکوي. دا تېره ورځ مې یو ملګري سره مشوره کوله، هلکه یو همسایه ده، زړه یې راته بد شو، ویل که دنده کوې 100,000 افغاني دنده ده. نو مالې څنګه تا څنګه خوښه ده؟ مې استاد ده. هغې راته ویل چې 50,000 افغاني دنده مه کوه، تا کې زه کومې وړتیاوې وینم، اوس به قسمت یاري نه در سره کوي. تا سره باید خلک دندې وکړي. نو ځکه زه غواړم چې کار وکړم، او بل دې کار ته ځکه زه راووتلم، یو خو انسان مجبوري موقت ضرورتونه باید په حل شي. بله دا خبره ده چې ډېر خلک دي، یعنې زموږ خپل خپلوان ملګري دي، زه یې ګورم کم تعلیم یې کړی وایي چې زه کار نه کوم، شرم ده. نو کار کې شرم نشته، شرم په دې کې ده چې کور کې ناست دي. ما یو بچی ده دلته راغلی بنی دي، دې نه وړکی ده، دا مې هم زوی ده، هغه د 6 کالو ده. تېره ورځ ما ته په کور کې ویلې یا پلاره روزګار کوې ځکه ډېر راباندې ګران یې، که کار دې نه کولی سخت بد میسېدلې. یعنې د 6 کالو ماشوم ته زه حیران وم چې د روزګار لغت یې کومه نه زده کړی ده. خوشحاله اوسې. کور ودان. او تعلیم خبره، تعلیم یې لیسانس کړی ده، اقتصاد مې لوستی ده. کور ودان. وړاندې تا یادونه وکړه چې دغه کار چې زه کومه په خپل زړه باندې کوم، هېڅ مجبوریت نشته دی. پلان دې څه شی دی راتلونکي ته؟ همدغه کار به مخ ته وړي که نور بزنس به کوې؟ راتلونکي خو نور پلانونه دي، په هغه باندې اخته یم. مخکې مې یادونه درته وکړه چې استاد مې د هغه راته چې تا کې زه کومې وړتیاوې وینم ډېرو کسانو کې نشته. دغه وړتیا به تاسې په څه مصرفوئ؟ جمهوریت وروستیو کې ما دلته یو سیسټم رامنځته کړ، باور لاټرۍ په نوم باندې، چې ډېر په ښه طریقه روان و. ما غوښتل چې ډېر زیات خلک هم را سره کار وکړي. افغانستان 4 ولایتو کې اوسي، خو بدبختانه هغه بند شو د بعضو وجوهاتو له وجې. بل مې پارک یو بل سیسټم رامنځته کړ، باور خدماتو په نوم باندې، حبیب الله ځاځي پارک کې، چې خلکو په مثال کالینه، بالښت، ګاز، کرایه ضرورت و همغه ورکول. هغه دوکان اوسه پورې هم چلیږي، یعنې هغه کې هم 2-3 نفره مصروف وي. جمهوریت کې هم تر 10 پورې نفر را سره مصروف وو. نو دې کار کې زه ډېر زیات تشویق سولم. نو اوس دا تشویق ته چې ګورم یم چې نور کارونه پرېږده، دا شروع کړه، خو ګورو مخ ته به ګورو انشاءالله چې کور ودان. دغه کاروبار او ستا دې کار ته په کتو باندې چون دا به کوچنی کاروباري، خو تاسې په غټه اراده باندې شروع کړی دی، په غټ هدف هم شروع کړی دی. کورني ضرورتونه مو له دغه ځای پوره کېږي؟ شکر الحمدلله. یعنې کله چې انسان کار نه کوي، زه خپله داسې یو خاصیت لرم، کومه ورځ چې داسې راباندې تېره شي چې بېکاره یم، یا مې کار نه وي کړی، یا مې څه نوي نه زده کړي، شپې ډېر خفه یم. نن دا کار مې چې په لومړیو کې شروع کړ، هغه لومړیو ورځ کې ګټه هم نه وي، سر په سر به کیسه تمامه شوه. کور کې به دومره خوشحاله و، دومره به مې خندل، یعنې طبیعت مو جوړ و چې یو کار خو کوم. نو کار کول انسان خوشحاله کوي، او ضرورت شکر الحمدلله په پوره کېږي. خوشحاله اوسې. کور ودان. وروستۍ پوښتنه همدا چې کاروبار څنګه دی؟ خلک راضي که نه؟ شکر الحمدلله. خلک لومړیو کې هم راتلل، کله چې فیسبوک کې ما ویډیو ډېره وایرل شوله، پوسټونه مې وایرل شول، اوس بیخي زیات خلک د فیسبوک له طریقه راځي، او موږ هم کوشش کوو. یعنې مخکې مو چې څومره مصرف وکړو، اوس هم چې یو کس د ډېر لرې ځای نه راځي، ډېر په توقع راځي، پوسټ یې کتلی، باید داسې یو شی چې خوند ترې واخلي. نو اوس مصرف نور هم په زیات کړه چې خیر ګټه دې کم وي، چې خلکو توقع خرابه نه شي.